بسم الله الرحمن الرحیم. دغه نه ما ډېر محترم قدرمن سپینږیریو مشرانو او د وطن سره بې کچه مینه لرونکي ځوانانو د زړه د تله درته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، ډایرکټ خبره د وطن کوو، د خپلې خاورې کوو او په دې خاوره باندې څه روان دي، په دې باندې او په دې باندې زموږ اختیار څومره دی، په دې باندې خبره کوو. د حالات دلته ناست سړی له اورېدونکي دا ټول په دې خبر دي چې زموږ وطن دا د بل په اختیار همیشه د بل په مفاداتو پوره تمام شوی دی. ته چې کله هم د خپل کور اختیار بل چاته مکمل ورکړې، بیا د هغه مرضي ده چې څه یې پرې کول. زموږ پښتونخوا خاوره د پښتنو ټول وطن بې واکه بې اختیاره پروت و او د داسې خلکو په لاسونو کې اختیار و چې د تاریخ نه په زړه کې رنګ ډک و، چې د تاریخ نه یې په زړه کې یوه غوسه راته پرته وه. بیا یې هغه لوبې ورسره وکړلې چې نن موږ دومره دردېدلي یو، دومره غمجن یو چې د 20 کاله په اوس موجوده وخت کې کوم جنگ په دې خاوره تیر شو، هغې زموږ احساسات، زموږ په سوچ فکر یو داسې نشانات پرېښودل چې اوس زموږ په ژوند کې د خوشحالۍ ډېر کم څه پاتې شوي دي. موږ چې ټوله ورځ څوک ډول هم راته وغږوي، بیا هم ماښام خپه خپه ګرځو. دې خاورې ډېر زیات دردونه ولیدل، لا خو بیان شوي نه دي. د دغې سوات یوه ماشومه وه، د پی ټي ایم د سوات جلسه کې هغې خپله خبره کوله. هغې پلار یو بینک کې منیجر و، له هغه ورک شو. چې ورک شو 2 میاشتې پس زما یو ورور پیدا شو. نو دی ورک و، 6-7 کاله پس پته ولګېدله چې هغه په لکي انټرمنټ سنټر کې دی. کله هم موږ لکي انټرمنټ سنټر ته په درخواستونو ستړي شوي، اخري اجازت میلاو شو. نو چې ملاقات ته ورتلو، زما مورجانې او تره مې دا ورننوتل، دغه ماشوم چې پلار یې لا نه و لیدلی، ده ته چې تا ته اجازت نشته، تا ته اجازت نشته، ته نشې تللی. نو هغه بیا په انټرمنټ سنټر کې شهید شو، مړ شو. هغې بچي په مرګ ولید. دا خو یوه خبره ده، دا خو د یو کور واقعه ده. د چیک پوسټونو د کنځلې نه راواخله تر هغو چاړو پره چې زموږ سرونه یې پرې کټ کول، او تر هغو بمبارو پره چې زموږ په کورونو په وطنونو کېدلې. دا ټول حالات دغو غرونو دغو بوټو لیدل او اسره یې وه، امید یې وه چې څه شول هغه خلک چې دا غرونه یې پالل. چیرې دی دا کام؟ په دې دردونو کې رالوی شوي ځوانان او ورسره د دغې دردونو چې ویې لیدل، دغه مشرانو نن دې رایت درست آیت دا فیصله کړې ده چې د خپلې خاورې تحفظ او د خپلې خاورې خبره په هر قیمت کوو. خاطر څه ورته وایي چې خلک ورته تیر شول د سرونو نه، خوله ترېنه خاطر په تشه خوله غوښته. د وطن جوړېدل په تشه خوله نشي کېدلی. دا ډېر لوی جرأت غواړي، لوی همت غواړي، او د خپلې خاورې دپاره چې څوک جرأت او همت نشي کولی، هغه دپاره ډېر بد الفاظ استعمالیږي. زما د خولې نه خوند نه کوي، هر سړی خپل پېژني.
او د دغې دشمن د دغه عزایمو او د دغې ټولو غلط کارونو تر ټولو لوی انتقام د خپلې خاورې اتحاد اتفاق دی. که چیرې پښتانه غواړي چې د دوی په خاوره د مزید جنګونه نه وي او چا چې جنګونه وکړل هغه ته د یو سبق میلاو شي چې دی بیا جنګ نه کړي. د دغې راز د دغې خاورې د وګړیو په اتفاق اتحاد کې پروت دی، تر څو چې د سوات ځوانانو مشرانو ټولو وګړیو د تیرا او وزیرستان غرونه ته خپله خاوره نه وي ویلي، تر څو چې د وزیرستان د باجوړ او د خیبر خلکو مردان او صوابع ته خپله خاوره نه وي ویلي، تر څو چې د مردان او صوابع خلکو د چمن او کویټه خلکو خاوره ته خپله خاوره نه وي ویلي، تر هغه پورې دغه مینه دا اتفاق ممکن نه دی. دا خاوره باندې فکر وکړئ، نیکونو چې ویش کړی دی چې دلته به پلانکی اوسېږي، دلته پلانکی کام اوسېږي، د دغه دپاره نه دی کړی چې تاسو تقسیم شئ، هغه د اوسېدلو دپاره او د تقسیم دپاره نه دی. دا خاوره مشترکه خاوره ده، دا مشترکه تاریخ لري، دا مشترکه ژبه لري، دا مشترکه ټپې او غزلې لري. دا قدرتي خبره ده، دا نیچرل خبره ده. دا چې کله هم ته نه کوې دا به غیر قدرتي حالات کې بیا د ولسونو د کامونو خرابېدل ډېر آسان وي. زموږ ناپوهي او زموږ بې اتفاقي د زورورو تر ټولو لوی ګټه او فایده باندې تمام شول. موږ د بې اتفاقۍ ورځې ډېرې ولیدلې، ډېره دردناکې وې. لږ څه اتفاق مو چې هم وکړ، موږ څه نه څه اثرات ولیدل د خپلې خاورې د روغېدو په طرف. دا اتفاق څومره زیاتوي دومره به د خاوره زیاته جوړېږي، دومره به د خاوره نوره هم مستحکم کېږي، دومره به دلته زورور خپل قدمونه په حساب اخلي. بیا د چا کور ته ووښتل یا په لاره د چا تنګول یا د چا مړی کول یا د چا ورکول، دا بیا چې د ظالم کوم یو شکل هم راوړي، که په اوږدو څڼو کښې وي او که په قلم کټ سارونو کې وي، که په وردي کې وي او که بغیر وردي وي، که په کوم نامه راځي، بیا دا خاوره د دغې خاورې یو وګړی خوځولی نه شي، د دغو ونو به یو بوټی به نه راته وخېځوي. دا زموږ بې اتفاقي او بې شعوري وه، د یو بل نه دومره لرې پاتې کېدل و چې موږ ته یې دا غم راوړ. هر څوک په دنیا کې خپله خاوره جوړوي، هر څوک په دنیا کې خپل وطن جوړوي، خو څوک هم چې د خپلې خاورې د تاریخ نه وي خبر، د خپلې خاورې مفادات کله هم نشي پېژندلی. څوک چې د خپلې خاورې د تاریخ نه خبر وي د خپلې خاورې مفادات پېژني. ته چې د نورو علاقو تعلیم در باندې ووایي، د نورو علاقو تاریخ در باندې وپېژني، ځکه خو چې هغه په بارډر باندې څه لانجه راشي، د پنجاب خلک وایي امن غواړو، زموږ والا وایي چې 2 قدم آگے لړونګا. چې د خپلې خاورې تاریخ نه دی درته معلوم، خامخا به ته دونه چې 3 قدم نشې لاړ. د خپلې خاورې تاریخ به د دغې خاورې د مفادات لاندې د کار کولو همت درکوي، جرأت به درکوي. نو زه خپلو وطنوالو ته، د پښتونخوا ټولو ولسونو ته دا پیغام هم ورکوم چې د خپل تاریخ نه ځان خبر کړئ. دا لوبه چې کومه روانه ده، دا اصل کې د نن ورځې دا نه، دا ډېره اوږدې سلسلې، ډېر اوږد یو پراسس نه راوتلې خبره ده. دا ډېر وخت نه روان دي، خو دا ده چې د ضرورت مطابق کي. چې کوم وخت کې جنگ ضرورت شي هلته جنگ کوي، چې کوم وخت چې د معاشي استحصال کوم یو شي ضرورت شي هغه ورځ باندې هغه کوي.
دغې سوات ډېر دردونه لیدلي دي، ډېر غمونه لیدلي دي. ټول پښتونخوا وطن په دې غم کې ورسره شریک دی. کله هم د ځان نه یو کټ یا یو پرې حساب پښتانه نه شماري، او سوات هم کله پښتونخوا د ځان نه بیله یا د دې نه ځان بیل نه شماري. دا د یو وجود حصې دي چې یو ځای ته تکلیف وي ټول وجود به په تکلیف کې وي. موږ د لر او بر وطن هره حصه ته امن غواړو، سوله غواړو، او په د تیر جنګونو کې چې څه هم شوي دي د دغه احتساب که څوک خوشحال وي هم غواړو یې، او که څوک خفه هم وي بیا یې غواړو. په دې باندې که د جی ایچ کیو جرنلان خفه کېږي 100 ځله دې خفه شي. موږ پښتانه نه د دغه جرنلانو پروا لرو، نه د دوی د فوجونو پروا لرو، نه د دوی د طالبانو پروا لرو. په خپله خاوره باندې چې کله هم د امن خبره شي په والله د نرانو د تکړه خلکو په شان ورته ودرېږو. چې کله هم دلته څوک هم ظلم کوي د دې ظلم موږ شوچه مخالفت کوو، هغه یې که طالبان کوي، که فوجان یې کوي، که ISIM کوي، یا دوی نورو قوم یو شکل راولي. مخالفت ښه په جرأت کوو، هیڅ پروا یې نه لرو. که څوک ټوپکې راوړي را دی وړي، که څوک چاړې راوړي را دی وړي، که څوک ټینکونه راوړي را دی وړي. د خپلې خاورې خبره نه مو پرېښتې ده، نه یې پرېږدو، نه په دې کښې موږ بې جرأته کېږو. خلکو ته ولسونو ته هم دا ووایو چې په دا پښتونخوا خاوره کله هم ته ودرېږې او دا ووایې چې زه د پنجابي فوج نه ویرېدمه، دا خپله خاوره ته به مخ څنګه ورښکاره کوې. د دغې خاورې اوبه به څنګه څکې ته؟ نو تر ټولو لویه خبره زموږ وطن دی، د دغې خاورې مفادات دي. د دغې خاورې مفادات په خاطر PTM دا یو پرامن مزاحمت لار خوښه کړه. یعنې PTM چې کومه لاره خپله کړې ده په هغه کې به ته په سر ورته تېرېږي بیا به یې کړي. دا نورې چې کومې لارې دي بد امني هغه هم په سر تېرول دي، بل اپشن نشته. زموږ د خاورې مفادات، زموږ د خاورې ښکلا دا په پرامن مزاحمت کې وه. ځکه د تحریک په دې خاوره د پرامن مزاحمت لپاره دا یو مزاحمت شروع کړی دی، یوه خبره یې شروع کړې ده او په دې باندې په مخ روان دی. ثابته شوله چې شهیدان وشول، حملې وشوې، جیلونه یې ځینې ډک کړل، پروپیګنډې یې پسې وکړې، دمکیانې یې ورکړې. خو د PTM یو وګړی هم پر شا ځینې لاړو نه، په مخ روان دی. هغه تکلیفونه، هغه رد او بد چې په چیک پوسټونو یې پښتون قام ته ویل، هغه به نن په میډیا په موږ پسې ویل شي. د خپل قام په خاطر خپلې سینې موږ هغې ته مخ کړو. هغه په تورو شپې ورکېدل، بې ځایه ځایه د پښتنو د تکلیف ورکول، هغه ته د تحریک ملګرو خپلې سینې مخ ته کړلې. قام یې ځنې ستایي کړ، قام یې بچ کړو. دا د غدارۍ د ترهګرۍ مقدمات یې په ټول قام فکري لحاظ سره درج کړي وو. نن هغو ته موږ خپله سینه مخته کړه. دا قام 100 کاله بعد چې په دې باندې مراسي ویایي هغه خوند نه کوي. نن دې ودرېږي، نن دې په خپله خاوره باندې د امن غږ وکړي، د سولې غږ د وکړي، د انصاف غږ د وکړي. خو چې څوک هم سوله خرابوي، څوک هم بدامني جوړوي، هغه خلاف په یو ځای ودرېدل. دغه کار کله هم وشي په هغه ورځ مسلې حل دي. د پښتون قام مسلې زیاتې دي، په هر لحاظ سره دي، معاشي هم، جنګي هم، هر لحاظ سره د دوی استحصال روان دی. که پښتون قام یې حل کول غواړي، نن یې حل کول غواړئ، نن اتفاق وکړئ. سبا یې حل کول غواړئ، سبا یې اتفاق وکړئ. کومه ورځ هم تاسو د دغو مسلې حل کول غواړئ، په هغه ورځ اتفاق وکړئ، دا حل دي. نه یې حل کول غواړئ، په ټول عمر یې نه کوئ.
د دې کام وطن سره د هر چا زړونه دردېږي مونږ پی ټي ایم یا دلته زمونږ چې څومره هم مرستیال پارټۍ دي د ټولو موقف ډېر واضح دی نه مو چاته رد بد ویلي دي نه مو کورونه ړنګ کړي دي نه مو سړي وژلي دي نه مو چاته لارې نیولې دي بلکې چا چې کورونه ړنګ کړي دي چا چې خلکو ته لارې نیولې دي چا چې سړي وژلي دي چا چې بمونه اچولي دي مونږ هغه ته بد ویلي دي چې دا به نه کوي پورامنا خلک یو په دې خاوره امن غواړو په دې خاوره سوله ییز ژوند غواړو خوشحال ژوند غواړو او دا خبره واضحه ده د یو جنگ احتساب چې نه وکې بل جنگ ته لاره هواره ده د روز په معامله کې دا خاوره استعمال شوه احتساب یې نه وشو بیا دا نوې لوبه د وارن ټیرر په نامه چې کومه راغله په دې کې بیا استعمال شوله که د دغه مو هم تاسو احتساب نه وکړو لکه څنګه په اول نه چې دا دوم شکل شدید و دریم شکل به په دانه شدید وي خپل راتلونکي نسلونه بربادۍ ته مه غورځوئ نن هم د راتلونکي نسل فیوچر مستقبل نه دی معلوم چې دا ماشومان رالویږي د دغه فیوچر څه شی دی دا به معاشي حال به څه وي په کوم کوم ملکونو کې به غلامۍ کوي مزدورۍ کوي د دغې به جنګي صورتحال څه وي څوک به ټوپک ور په غاړه کوي چې پلانکی مړ که خپل پښتانه دا فیوچر فیصله به نن کېږي په دې وختونو کې نن هم دلته په مټه تحصیل کې زموږ یو غونډه وه یو ماشوم چې اته کله څومره نه کله عمر یې و دا پورته شو ماته ویل دا 8000 وژلي شویو پښتنو بدل به کله اخلئ ما ورته وویل د پښتنو ته مخ ور واړوه د چا سره جواب شته دغه خبر دا ماشوم د راتلونکی نسل دا په ذهن کې ډېرې خبرې لري باید دې ته مونږ بېغیرته نشو پاتې دوی ته کم سے کم دومره لار همواره شي نور د ماشومانو په چیرو کې چې کوم د انتقام یو لوی عکس ښکارېږي یا موږ وینو خو دا نسل چې کم سے کم دوی ته د بېغیرتوب تاریخ پرېنښود نو تر ټولو لوی پیغام دا دی چې امن اتحاد د خپل پښتنو اتحاد د یو پرامن پښتونخوا وطن دپاره د یو ښکلي پښتونخوا وطن دپاره نه به د دې په غرونو څوک قبضه کوي نه به یې څوک په دیوالونو قبضه کوي نه به یې څوک په ځمکه قبضه کوي په دې سواد چې چاونیانې جوړوي د سواد د ولس نه یې تپوس وکړو هېڅ تپوس نه ځینې کوي په زور باندې راشه او د خلکو ځمکه ونڅه د څه شي دپاره یې جوړوې آیا دا خلکو ستا کرنل امام دعوا نه وکړه چې ټریننګ ما ورکړی دی نو چې ستا ټریننګ ورکړی دی خو بیا خو ستا سړی دی په یو طریقه نه نه باسه کښېنوه درسره بس خبره خلاص نو دلته په نورو حوالو سره هم د امن هم او نور صورتحال په دې حواله سره دی چې دلته ولسونو ته انصاف نه ملویږي اوس د څه وخت اول فیروز شاه د دغې سوات یو وګړی و هغه شهید کړی شو هغې په حواله سره انصاف چېرته دی په باولپور کې زه اکثر مثال ورکوم د دغې دپاره نه ورکوم چې موږ تعصب کوو بلکې د دغې دپاره ورکوو چې په دې خاوره باندې د انصاف دا امتیاز چې ولیده شي په باولپور کې یو لیونټکی سړی و صلاحالدین نام یې و هغه څه د ATM کارډ سره خراب کړی و هغه په تشدد کې سیکیورټي ادارو پولیس ووژلو بیرته مونږ په هغه وژلو باندې ډېر زړه بد و خو بیرته څه وشول هغه ته جی او هغه کوریج هم ورکېدو مونږ په دې خوشحال یو چې د صحیح ده خو آیا دلته چې پښتانه وژل کېږي د هغو دپاره دا شی ولې نشته دی د هغو دپاره GIT ولې نشته دی د هغو دپاره اوه ورځې کوریج ولې نشته دی آیا دا انسانان نه دي دا هم د هغو په شان انسانان دي
خو امتیازي سلوک دی. دا امتیازي سلوک چې موږ څنګه اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، په هغه ورځ به دا خاوره ته امن هم راځي، دا خاوره ته به خوشحالي هم راځي. بیا نه څوک در سره امتیازي سلوک کولی شي، نه ستا په خاوره باندې څوک ناجایز هیڅ کړن چار کولی شي. نو لوی پیغام د اتفاق اتحاد دی. زما ستاسو ټولو نه دا هیله ده چې اتفاق اتحاد په لړ کې به نه د چا نه یریږئ، نه به د چا نه شرمېږئ، بیخي به د چا پروا هم نه کوئ او ولاړ به وئ. خدای مو خوشحاله و آباد لره. د ماښام وخت لنډېږي او مختار لالا به هم خپل تقریر کوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سوات تنظیم سره د دوی د مشرانو ډېره مننه چې دوی د نن پروګرام جوړ کړو. نور هم چې څومره خلک راغلي دي د ټولو یو جهان مننه. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو تل آباد لره. پښتونخوا وطن زنده آباد. داس بیا جوړوو چې د نورو وطنونو خلک د لیدلو ارمان کوي.